منځنی ختیځ تر بل هر وخته اوس مهال په خورا یوه کړکېچن وضعیت کې قرار لري. د تیرو 10 ورځو راهیسې ایران په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو سخت بریدونه کړي دي. د امریکا مرکزي قماندانۍ یا سینټکام په وینا تر دې مهاله 18 امریکایي پوځیان وژل شوي او په سلګونه نور ټپیان شوي دي. په مقابل کې امریکا ادعا کوي چې د دغو بریدونو په ځواب کې د ایران پوځي تاسیساتو مرکزونه او نور مهم اهداف په نښه کړي دي. زموږ د بحث اساسي پوښتنې: امریکا او ایران ترمنځ روان کړکېچونه به تر کله دوام کوي؟ او آیا د دواړو لورو ترمنځ ډیپلوماسي لاره د کړکېچ د حل کومه لاره شته که جګړه به نور هم پسې پیچلې او اوږدیږي؟ سلامونه لیدونکو، ستړي مه شئ، د انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. د یادې موضوع په تړاو له موږ سره د سیاسي چارو مخکښ شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ صاحب را سره دی. قدرمن اندړ صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته هم ښه راغلاست. د امریکا او ایران روان کړکېچونه پر کوم لور روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی مسعود مطمئن صاحب، تاسو ته خپلو ټولو درنو هیوادوالو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. وعلیکم سلام. واقعا چې امریکا لکه د تل په شان ځان د نړۍ ژاندارم بولي او جګړه غوښتونکی هېواد ده، تل یې جګړې غوښتې دي. ځینې اسلامي هېوادونو یې یرغلونه وکړل، د هغوی هر څه وران کړل. هلته اوس په هغوی هېوادو کې چې دوی یرغلونه کړي لکه لیبیا، لکه عراق، لکه همداسې سودان، همداسې سومالیا او افریقایي هېواد کې، په مصر کې، دا ټول هېوادو کې اوس ډېر کړکېچ روان ده، لوږه ده، فقر ده. ځینې نور هېوادونه چې دوی سره ستراتیژیک ملګري وو لکه دا د منځني ختیځ، دې ته یې بیا نورې چارې او لارې ولټولې، یو داسې جګړه رامنځته کړه چې په هغې کې مستقیما هغوی داخل شو، ځکه چې په امریکا پایګاوې نظامي اډې هلته په هغوی هېوادو کې دي. او اوس چې دوی د ایران سره 50 کلنه دښمني وه، دا دښمني اوس په ګرمه جګړه بدله کړه، مخامخ جګړې کې د سولې خبرې نه کوي. په دې جګړو کې ایران مجبور شو چې د دوی نظامي اډې که په هغه منځني ختیځ په هر هېواد کې ویولي. بیا په دې وروستیو څو ورځو کې ډېر زیات حملې دوه طرفه شوي دي چې هم امریکا د ایران په ډېرو زیرساختونو باندې په نظامي اډو باندې حملې کړي، او همداسې ایران هم د دوی حتی په بحري کشتیو باندې حملې کړي چې ډېر تلفات یې راوړي دي، او په هغو هېوادو کې چې دوی پایګاوې حملې کړي. دا ګوره یوه جګړه ده چې د پردې تر شا په حقیقت کې درېیمه نړیواله جګړه پیل شوې ده، خو رسمي اعلان وکړي د اروپایي ټول هېوادونه چې د ناټو غړي هېوادونه شاوخوا 10 هېواد دي، د روسیې سره د اوکراین په سر په جګړه دي، او امریکا د ایران سره، او همداسې د منځني ختیځ ټول هېوادونه یې جګړې ته راوبلل، چې دا یو لویه بشري هغه جګړه ده چې کېدای شي بشري ناورین رامنځته کړي، او رامنځته کړی همدا اوس په نړۍ کې ډېر توکي قیمت شوي دي. اروپا کې ډېرې ستونزې دي، خپل امریکا کې هر څه نرخونه جګ دي. مثلا نورو فقیر هېوادو کې ډېر بد وضعیت ده. که موږ د هرمز تنګي حساب ته وګورو، دوی په دې باندې یو هغه ناتار شروع کړی چې د نړۍ د خلکو د ژوند په فکر کې نه دي، بلکې د خپلو منافعو، هغه اقتصادي منافعو ته ګوري. نو دا جګړه که چیرې ملګري ملتونو خو دا توان نه لري، ځکه ملګري ملتونو څو موده وړاندې اعلان وکړ چې موږ بې صلاحیته شوي یو، زورواکان هغه هېوادونه چې زورور دي په خپل سر حملې کوي په نورو هېوادو. دا جګړه یوازې چین او روسیه کولی شي چې د امریکا او د روسیې ترمنځ، د بخښنه غواړم د ایران ترمنځ یو ښه منځګړیو وکړي او یا میانجیګري وکړي. دا جګړه د پای ټکی موندلی شي، که نه موږ وینو چې امریکا اندر صاحب، امریکا پر خپله تایید کړي ده چې د دوی د ایران پر بریدونو کې د دوی 18 پوځیان وژل شوي، او همداراز په سلګونه زیات نور ټپیان شوي دي. د تاسو په نظر د دې تعداد به زیات وي، او که مثلا همدغومره چې دوی ښودلې همدومره به وي، او د دې ترڅنګ دغه امریکا ته څه پیغام درلودلی چې د دوی د پوځیانو وژل کېدل او ټپیان کېدل؟ موږ ته د امریکا پوځیان دومره میمنې دي، د ایران ولس هم وژل شوی ده، په منځني ختیځ کې هم انسانان وژل شوي دي. دا ټول باید په پام کې ونیسو. دا د بشر ضد کړنه ده. دا چې د نظامي اړخه زه خپله یو نظامي افسر یم، او هېڅکله هغه حملې چې په دوی کېږي هغه حقیقي آمار یا حقیقي شمېره د خپلو وژل شوو د زخمیانو نه افشا کوي، ځکه د امریکا په ولس باندې ناوړه یا منفي اغیز لري. خلک یې ورسره جګېږي، مظاهرې کوي، او نور هغه په اردو په پولیسو کې هم ډېر زیات بد اغیز کولی شي. د دې لپاره موږ ویلی شو چې هېڅکله به دا شمېره چې دوی ویلې دا به
سمه نه وي، خو په ټوله کې د جګړې مخه باید ونیول شي. دا چې موږ خوشحالي وکړو څومره امریکایان وژل شوي دي یا څومره ایرانیان وژل شوي یا څومره منځني ختیځ کې، دا د جګړې هغه اوږدوالي ته، جګړې دوام ته یو نښې دي چې موږ یې ورښیو. نه، جګړه باید بنده شي. په دې کې د خلکو ژوند تباه کېږي او دا جګړه به ډېره اوږده شي، ډېره به پراخه شي، نور هېوادو ته ورشي. اندر صاحب، پرله پسې 10 ورځې کېږي چې دواړه لورې پر یو بل بریدونه ترسره کوي. د تاسو په نظر باندې دوی لکه مخکې چې دوی یو ځل رالل خبرو اترو ته سره کېناستل، په ځینو شیانو سره هوکړې وسې، خو امریکا پر راولاړه سوه، د اوربند پښتون کې په دوی باندې بریدونه ترسره کړل. اوس زیاتره شنونکي بیا په دې باور دي چې منځني ختیځ جګړه به تقریبا د 2026 کال تر پایه دوام کوي. زیاتره بیا پر دې شنونکي پر دې باور دي چې نه، دا جګړه به نوره ژر پای ته رسیږي. اوس د تاسو لیدلوری په دې تړاو څه دی؟ تاسو په دې اړه څه وایي؟ آیا دغه جګړه به ژر پای ته رسیږي، دوام به کوي، او کومه لوری به اخر بریا ترلاسه کوي؟ مننه کوم ښاغلی مطمئن صاحب. دا پوښتنه خو ډېره سخته هم ده، ځکه ما مخکې مې دي چې ځینې شنونکي فال ویني، خوبونه ګوري. زه هغسې نشم کولی، هر څه د خدای په لاس کې دي. خو کومو شرایطو چې د امریکا موږ ګورو چې دغه د سولې خبرې هم دوی یو څه په شاتګ و، امادګي جګړې ته نیوله، او د دوی یو سرتیري تازه یو ویډیو خپره کړې ده چې ایران دې منتظر اوسېږي د امریکا له خوا نه یو ډېرې مځکنۍ لویې جګړې ته، چې دوی د ایران زیر ساختونه چې ولي د دې په خاطر چې ضعیفه کړي او دوی هر څه وران کړي، بیا نو مځکنۍ حمله ورباندې وکړي. اندر صاحب، د تاسو په نظر آیا امریکا د دې جرأت لري پر ایران ځمکنی برید ترسره کړي؟ ګورئ، دا ظالم هېوادونه روږدي شوي دي. همدا اوس هم که چیرې د روسیې او د چین ډار نه وای، دا به په لومړي سر کې ځمکنی برید به ترسره کړی وو. زه پوهېږم چې د ایران اسلامي جمهوریت ډېر قوي ده، امادګي لري او ښه دوستان هم لري، چې هغه شمالي کوریا ده، چین ده، روسیه ده، چې نړۍ هغه قوي اټوم لرونکي او ښې وسلې لرونکي هېوادونه دي، زبرځواکونه دي. خو امریکا هم لا هم قوي ده، لا هم د نړۍ لومړی درجه زبرځواک ځان بولي، او هغوی سره که چیرې د سولې خبرې ونه شي، واضح خبره چې ایران نظر امریکا ته یو وړوکی هېواد ده او په دې کې شاید امریکا پرمختګ وکړي، خو د امریکا لپاره دا پرمختګ به ډېر په لوړه بیه تمام شي، ځکه په دې کې ډېر اسلامي هېوادونه شاید د ایران ملاتړ وکړي او د منځني ختیځ ډېر هېوادونه شاید اندر صاحب، په دې جګړه کې آیا چین او روسیه د ایران ملاتړ کوي او که نه؟ دا خو کله چې یو څوک خپل ستراتیژیک ملګري ته ملګری ووایي او هغه دوی دا ډېر کلونه کې چې یووالی سره لري، ډېرې ښې اړیکې لري، نو واضح خبره چې ملاتړ یې کوي. خو تر اوسه پورې مستقیم ملاتړ نه کړی، ما په نړیوال سټیج کې ملاتړونه کوي او د پردې تر شا شاید ډېر څه سره شریک وي، ځکه په اوکراین کې هم چې کوم ډرون تیارې به د روسیې لخوا ورته هغه ویل کېږي چې په هغو باندې به د ایران څخه جوړه شوې، یعنې ایران چې روسیې سره همکاري کوي، خو روسیه هم طبیعي خبره ده. او نن اوس جنګ د ټکنالوژي ده، هغه شاید سربازان ونه کړي، شاید تیارې ونه کړي، د ټکنالوژي هماسې کوردیناتونه، هماسې همکاري چې دا شاید پخوا ورسره کړي په ځینو هستوي اصلو کې، یا هم ایران که هستوي اصلي نه لري، نه جوړوي، داسې راکټونه جوړ کړي چې هغه لرې ویشتونکي دي، چې هغه له اټومي وسلو هم ډېر زیات ورانی کړي. نو دې لپاره شاید تر ډېر وجنګېږي، خو د امریکا موخه هم دا ده چې څنګه چین او روسیه دلته هم په ایران کې هم د امریکا سره په جګړه کې چې لکه په اوکراین کې چې ده، دوی قصداً غواړي چې دوی پکې نږدې کړي، خو دې ته ایران هم متوجه ده او ضرورت هم نه لري، ځکه ایران تر اوسه پورې د 15 لسیزو کې ځان دومره چمتو کړی، دومره قوي وسیلې لري چې تر ډېرې وخته به شاید د امریکا مقابل کې خپل جنګي توان ولري. خو په څنګ کې هلته اسرائیل چې د امریکا بل نږدې ستراتیژیک ملګری ده په منځني ختیځ کې، هغه غواړي چې یو لوی اسرائیل جوړ کړي، بیګ اسرائیل. د هغه لپاره امریکا هم کار ده، کله کله لوبې کوي، یو په بل باندې نه کوي، خو په حقیقت کې اوس هم د لبنان په خاوره کې ظلم ناتاشر کړی، په فلسطینیانو ظلم ده، همداسې د سوریې ډېره خاوره
15 کیلومتره مربع ځمکه یې تر نیولې تر څو هلته نظامي اډې جوړې کړي. دا په دې معنی چې اسرائیل د پراخېدو په حالت کې که چیرې اسلامي هېوادونه او نړیواله ټولنه مخه ونه نیسي د دوی د پرمختګونو چې هغه ظلم ده د خلکو سیمې او تر لاندې کړي، جغرافیت لاندې کړي او خلک وژني. اندړ صاحب، کچیرته احمد خان اندړ د ایران د دفاع وزیر وټاکل سي د یوې ورځې لپاره، تاسو به له امریکا سره کومه تګلاره غوره کوئ؟ مننه کوم. زه به لومړی خپل هغه څه قوت چې لرم هغه محاسبه کړم، بیا به له خپلو ستراتیژیک ملګرو سره غږېږم. که چیرې توان مې ونه رسېږي زه به د سولې لاره د خبرو اترو لاره چې بهترینه لاره ده تر مخکې کومه، او که چیرې په دې پوه سم ماته اطمینان راکړل سي چې موږ د مقابل کې جنګېږو نو تر اخرینې لحظې به جنګېږو تر څو چې توان لرو او یا به دوی کامیابېږي یا به موږ کامیابېږو. خو باور لرم چې د مذاکراتو لارې د حل لارې دي او دې کې په جنګ کې هیڅوک بریالی نشي کېدی. جنګ کې سیمې له منځه ځي، نوې جغرافیې له منځه کېږي، ولسونه له منځه ځي او ټولنې ته ډېر هغه څه پرېږدي چې په کلونه به بیا ونه شي کولی چې ویې زغمي. اندړ صاحب، آیا امریکا او ایران به بیا د خبرو د وحو کړي ته به سره رسیږي یا به هم دوی مثلا د مذاکراتو میز ته راګرځي او که نه؟ ګورې دغه د امریکایي سرتیرو شمېره چې شاید دقیق هم نه وي، دا چې اعلان شو دا د امریکا په خلکو ډېر اغېز لري، ډېر تاثیر کولی شي. خپله د امریکا ولس به د امریکا ولسمشر چې په لومړی کله چې دویم ځل لپاره بریالی شو او تعلیف یې د ولسمشري اجرا کوو، ویل چې زه غواړم په نړۍ کې جنګونه له منځه یوسم او غواړم چې د سولې سمبول سم او ډېرو هېوادونو لکه زموږ دا ګاونډي هېواد پاکستان دوی ته د سولې د جایزې غوښتنه هم کړې وه. نو دا ولسونه پسې راجګېږي، خپل ولس یې دې ته مجبور کړي چې امریکا باید د ایران سره خبرو ته کینی، ځکه چې ایران هم داسې ضعیفه هېواد نه ده. موږ وینو چې د هغوی ډېر هغه ستراتیژیک ملګري لکه اردن، لکه کویت، لکه نور هېوادونه دا یې بمبارد کړ، دا یې په راکټ وویشتل او اوس یې حتی د اردن او د ځینو نور هېوادونو کویت ته هغه اوبه چې خوږې اوبه دي د هغو زیرمې هم ویشتلي دي چې دا هغوی ته ډېر زیات ضرر رسوي. هغه به هم هغه ستراتیژیک ملګري به هم امریکا دې ته وهڅوي چې د خبرو اترو لارې سره کیني ایران سره د مازال کړي. داسې نه شي کېدی چې ټول عمر به امریکا په جبر په زور په ځینو هېوادونو باندې ظلم کوي. دلته نور هېوادونه وسرجې کړی ده، هند هم یو زبر ځواک ده، چین ده، روسیه ده، همداسې ملګري ملتونه هم شاید ارامه کیني. دغه د امریکا لیونتوب ته باید د پای ټکی کړي، که د پای ټکی نه شي کېښودی اقلا دومره لیکي چې بشر وژنه او همداسې د نور هېوادو ملي منافعو ته باید پام وکړي. بلکل. اندړ صاحب، په وروستۍ که راته ووایاست په منځني ختیځ کې راتلونکې ورځې څنګه ارزوئ، څه به پیښیږي او څه به کیږي؟ مننه کوم. موږ هیله لرو چې د جګړه باید د مذاکراتو لارې حل شي او که نه د منځني ختیځ لپاره همدغه امریکا دوی ځینې هېوادونه لکه مخکې مې چې ویلې خپله یرغل ورباندې وکړه او ځینې هېوادونه چې د منځني ختیځ کې د اکثره ډېر سرمایهدار دي او ښې زیرمې لري دا قصداً غواړي چې جګړې ته له ایران سره دوام ورکړي او ایران مجبور دی چې دا هېوادونه وولي، ویځپي. دا د اسلامي نړۍ په ضرر ده. دې ته باید اسلامي هېوادونه او د منځني ختیځ هېوادونه باید ډېر زیات توجه وکړي او ایران هم باید دې توجه وکړي چې خپل هغه ورونه چې مسلمانان دي منځني ختیځ کې تل د ایران څخه شاید دفاع هم کړي او د راتلونکي لپاره باید خپل مناسبات سره وساتي. د امریکا لپاره باید دا هېوادونه خراب نه شي او هغه کړنې ترسره شي لکه تازه چې د دوی بحري کشتۍ ویستلي دي په دوی حملې کړي دي باید پخپله په امریکا حملې وکړي. څه ضرور چې د منځني ختیځ هېوادونه چې هلته ډېر یو پرمختګ روان ده، د نړۍ ډېر تجارتي مرکزونه دي. که موږ دوبۍ حساب کړو د ټولې نړۍ یو تجارتي مرکز ده، دا خو ټولې نړۍ ته یو خطر ده. ټوله نړۍ ایران له ځانه خفه کوي، مستقیما له امریکا سره وجنګېږي. ډېره مننه. د سیاسي چارو له ارشد شنونکي ښاغلي احمد خان اندړ څخه نړۍ مننه چې په ټاکلې موضوع یې له موږ سره خپل معلومات شریک کړه. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه نړۍ مننه. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې درېږو ښې چارې الله مو مل شه.